د دې خبرې سوچ تا څنګه وکړو زما د لور او ستا د زوی جوړ برابرېږي ګوره موږ روڼه یو چې ماشومان غټ شي نو دا سوچ موږ ته خود په خود راځي او دا خو موږ په خپلو لاسو غټ کړي دي نه نه داسې نه چې کېدی چېرته زما د لور خواهشات هغه خو ما ډېره نیازمینه غټه کړې ده او بل دا چې هغې په بهر ملک کې سبق ویلی دی ستا زوی خو به چېرته په سرکاري سکول کې سبق ویلی او وړوکې غوندې کې وکیل به د دې خبرې سوچ بیا چېرته ونه کړي رورا زما خو دا خوښه وه چې د کور رشته په کور کې خوند کوي او بهر به داسې چېرته رشتې میلاو شي د دې خبرې سوچ ته مه کوه ما د خپلې لور دپاره ښایسته ځای کتلی دی او بل دا چې هغه د یو بزنسمین زوی دی او بل دا چې په یوه یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی او انشاءالله یو څو ورځې پس به ډیټ هم فکس کړم ټیک ده رورا زما به پکې قسمت نه شوی خو دا یوه خبره مې واوره چې په بهر خلکو باندې بروسه مه ساته د دې خبرې د سوچ کولو تا ته ضرورت نشته دی د هغې زه پلار یم د هغې په ښو بدو باندې زه پوهېږم ټیک ده رورا زما ضروري دی خو دې قسمت ښه کړي خو بس زه درنه لاړم دیو ته ګوره زما د لور رشتې ته ګوره چېرته د دیو مقام او چېرته زما د لور مقام زما حیثیت د دیو نه بره دی ماشاءالله زما د حیثیت سره د دیو ځان برابر کړي نو بیا دې په رشته پسې راځي ابا جانه چېرته تلوي څه وختي نه وتی وې ډېر لیټ شوې بچې ستا را تره کتلی یم ستا د رشتې دپاره ابا جانه تا زما د رشتې څه جلتي ده چې خپل وقایت ته خپل وقایت خو پوره کم کړه بچیا ستا خبره ټیک ده بس خیر تره مې ته بیا څه وویله تره مې راته دا خبره وکړه چې اوس ماشومان دي چې سبق یې پوره کړو بیا به له رشته وکړو بلکل صحیح خبره یې درته کړله ښه بچې ستا تره خو ډېر هوښیار دی بلکل صحیح خبره راته کړې ده احتراما دا راته ووایه چې د واده تیاری دې کوم ځای ته ورسوم بس سرجي تیاری نو ټولې مکمل دي خو دا راته وویل چې زموږ د سیډه به څو کسان او د الګ د سیډه به څو کسان وي بس څه کسان دي 8 کسان به موږ یو څلک ډېر رشته داران دي هغه به وي او د کلي خلکو ته وینا نه کوم او د هغو د طرفه چې څومره خلک چې راتلی شي تاسو ریحان خبرې کوئ جی ته څوک زه د خیالي جان سر سیکرټري خبرې کوم جی وایا څه خبره ده تاسو والي صاحب ته میټینګ کاوه خو هغې نمبر بند راځي ځکه مې تاسو سره رینګ وکړو د خیالي جان سر د لور واده دی د راتلونکي اتوار پر ورځ تاسو ته سپیشل جواب دی ها رواني اتوار واده دی جی سر بس خیر تره مې ته بیا څه وویله تره مې راته دا خبره وکړه چې اوس ماشومان دي چې سبق یې پوره کړو بیا به له رشته وکړو ابا جانه ته ماته دا دروغ ولې وویله بچې د څه دروغ تا خو ماته ویل چې تره دې وایي دواړه ماشومان سبق وایي مونږ د رشتې خبره تا کوله خو هغه خو باید نن وشو چې د شمالي بل سبا واده دی د اخر نه مجلسه ده بچې تا ته ما په هغه ورځ باندې ځکه څه ونه ویلو چې ستا تره ستا د رشتې نه انکار وکړو ما ویل ته به خفه شي چې بې نه نه داسې نه چې کېدی چېرته زما د لور خواهشات هغه خو ما ډېره نیازمینه غټه کړې ده او بل دا چې هغې په بهر ملک کې سبق ویلی دی ستا زوی خو به چېرته په سرکاري سکول کې سبق ویلی او وړوکې غوندې کې وکیل به د دې خبرې سوچ بیا چېرته ونه کړي رورا زما خو دا خوښه وه چې د کور رشته په کور کې خوند کوي او بهر به داسې چېرته رشتې میلاو شي د دې خبرې سوچ ته مه کوه ما د خپلې لور دپاره ښایسته ځای کتلی دی او بل دا چې هغه د یو بزنسمین زوی دی او بل دا چې په یوه یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی او انشاءالله یو څو ورځې پس به ډیټ هم فکس کړم بچې ستا تره ماله غټ پیغور د غریبۍ راکړو او دا یې مې راته ویلو چې زه به د خپلې لور واده د غټ خان سره کوم ها تره مې هغه ورځ باندې زما د اوقات د وجې تا ته انکار کړی و خو پلاره ته لاړ شه او زه خو نشم تللی هغې په واده کې او ته لاړ شه
یا الله زه تا ولې غریب پیدا کولم چې نن زما د غریبۍ د وجې زما د زوی رشته پاتې شوې ده. قربان په مینا هغه یاران چرته دي وخت دې بدل لایقه اوس صادقان چرته دي چا د پښتو په نامه چا د پښتو په نامه چا په پښتو خوړه چې حیا نه پیژني دنیا هغو خوړه چا په فریب خوړه چا په دوکو خوړه چې حیا نه پیژني دنیا هغو خوړه چې شي قربان په مینا هغه یاران چرته دي وخت دې بدل لایقه اوس صادقان چرته دي چا د پښتو په نامه چا د پښتو په نامه چا په پښتو